ډیر په بے دردۍ سره اول پانسی کړي دي به په چړو او په تبرونو باندې وهلي دي مړ کړي دي داغې نه پسې بیا د لاشونه چې کوم دي بورو کې بند کړي او دلته بډنې ناله د هغې ته غورځول مور هم دته پچاکوانو والده او رندار هم ده او رور دیم دی بیا تراله دلته نو بیا زراله منو دون ظلم او زیته چې زمونږ د دې کور نه کربلا میدان جوړ کړی دی ورته چولې حلال کړي دي په تبرګویم والی زه اوس کوسماټم تم تلو هر سما خپل لیدلی بس ظالمان دی او سی پی او سے خو کم دی ادم پسې تل راول پنډای ته نو چې دې دانه لري نه ملزم ګیرولی شي وشتي شنو بیا خو د ملزم مونږ لرا کولی شي تفتیش روان دی او امید ساتو ان شاء الله چې موږ به زر تر اصل قاتلانو نظر ځان ورسو څو کسانو درې او څه تاسو لیدل غلام څه وکړل بیا غلانو څه وکړل شو پای مرزا پلان لالمر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو دې ټیم کې د فقیر آباد تانه په حدود الف خان کلی کې ولاړم دلته بیګای او ډیره زیاته دردناک پیښه شوې ده نامعلومو کسانو یو زنانا د اغه زوی او د اغه انګور ډیر په بے دردۍ سره اول پانسی کړي دي به په چړو او په تبرونو باندې وهلي دي مړ کړي دي داغې نه پسې بیا د لاشونه چې کوم دي بورو کې بند کړي او دلته بډنې ناله د اغه ته غورځول دی حواله سره د دې فیملی سره مون خبرې کړي دي چیرې دا وکوه سوا د شاته سب پس منظر کې دي شي دا کسان سوکو دي کار سکولو پولیس سوي او د دې فیملی سوي دا ټول تفصیلی رپورت دی درکو به تاسو لا خو دې ځل بیا تاسو ته چې دا ډیره زیاته دردناک پیښه تاسو نوم دی ورور زما محمود عبدالرحمن سرورو او جدا زما کې شرور څوک مړک شوی دي تا سرجی زما رور دی زما ورندر د زما مورکې دا ته کم ځای کې وي او څه اطلاع ته ملو شو چې څه چل شوی دی زه جیو ما په 400 کې زمون کور دی زه په کلی کې ما پیښولې یا سرکی روډ ته پغی باندې مونږ سیګو او ما چې ساری مونږ وکړلو چې کور ته رااله منو بیا دلته ماته یو مرګري رنګو کو چې یاره دا سکار دی نو ما ویل یاره چې سوې منو بیا ما دی گاونډي ته رنګو کو د ماما زوی می واغره ویل چې او د قرنګ شوی د چې مور هم د پچاکوانو والده او رندار هم د او رور دیم دی بیا تراله دلته نو بیا زراله منو دون ظلم او زیته چې زمونږ د دې کور نه کربلا میدان جوړ کړی دی زما دا اپیل دی درخواست دی اعلی افسرانو ته وزیر اعلی صاحب ته چې مونږ ته دی انصاف ملوشي مونږ ته دی انصاف ملوشي دا عبدالرحمن سو بچیو د عبدالرحمن دو بچیو دې څومره وخت نه دلته اوسېږي د عبدالرحمن وړو کې بدل تر غټ شوی دی تاسو یې د کم ځای منګي سرجی هم د دې علاقې هم دلته اوسې ګل د واړه دا نکاح ډیر مخکې نه دا ډېډ باډیز کتلې دي دا مړي دي لیدلو نو سرجی لازو اوس لا اوس راوړل اوس په ضرور سره رسیدل ضرور تاسو عبدالرحمن څخه خبرې شوی چې د چا سره جنگ جګړه یا سره بداوي د سرجی د خو چا سره نه جنگ او نه جګړه اسم نو او خبره هما الله غواړي چې وسلور ورځې مخکې مور سره خبرې وکړلې ما مور تا ویل چې تا یخنۍ کې به ما بیا درولې نو ته مور یخني شروع ده او کوړه دي کیږي چې ته درشم ځان سره دی الته بودم دا مور به ما سره مکسر و کله دلته کله الته خو دوله ظلم او زیته ما سره وکړلو چې زه بالکل زما زړه جاړي اعلی افسرانو ته زما درخواست دی چې ما ته دی انصاف ملاو شي وزیر اعظم صاحب ته چې ما ته دی انصاف ملاو شي سور اوریانی موږ دوه اوریانی عبدالرحمن څه کار کو عبدالرحمن رنگ سادم دی دیړیم کوي او بس مزدور کار انسان دی دا رنگ منګ می سرجی عبدالرحمن تاسو زما جی زوم دی جی دا څه چل شوی او ته څنګه خبر شوې چې تراله بیا دلته سو سحر جما منځ کو او ذکر مې کو خپل وظیفه کوم دیم کې ما د داغي د ماما زوی ټلیفون کو وېدا سي ته خلک د زړه بیمار مې خلک بهر روزه ته خبر کوم او د عبدالرحمن مشرق خور ما ته ناشته ده او جی نو ما دا غین خبره پټوله خو د ما زړه ډیر دغه کو نو هغه ماته وی چې دغه سکار شي زړه لک خیر د خدای د طرفه و چې سو شو هغه وشو او بس ځان سمبالوي چې ارس پتیله مونږ په نغری د پاسه پرې خره روان شو
دا ستا کوم لور د تناسته وا د مشر لور دی او نور دا لور زما د ټولو کشرای و د دې لکانو خور و خو د دې مورکه 2004 کې وفات شوی او دا ستا زوم سجدا سے تیز او جنگ جګړه واره د ټولي محلي علاقې ته پته ده چې غریب سړیو کته بوته کوټه لرنګ کا وې درزم که دکان لرنګ کا درزم دا دیاړې مزدوري سره سو وایي دا بس چل شوی چې دونه بے دردې سره لکه مطلب سره مړکړی نه دي کنه تشدد یې پې کړی دی او دا اوس هغه ذات ته پته ده چې دا ټول کائنات پیدا کړی دی نو دا نشم ویلې چې سو که دروغ هم ګناګارېږم او چې دا ولې داسې ظلم دی سره دا سره د زوم یا لور اړو سره داسې خبرې نه وي شوې چې علاقې کې یا بهر کلی کې چا سره څه بحث نه جی داسې خبرې موږ سره نه دي شوي داسې خبرې نه دي شوي موږ سره ګرانو کتونکو دا دواړه هغه ماشومان دي چې دی په مخ کې د دې نیا او د دې مور او پلار چې کم دی هغه ډیر زیات په بې دردۍ سره وجلی شوي دي ستاسو نوم دی بچې محمد ته بیګا ودوي چې دا خلک راغلیو دا څه چل شوي اوس دا غلا څو کسانو درې او څه تاسو ولیدل غلان څه وکړل بیا غلانو څه وکړل زویا پای مرزل پلار لال مر او نو ایوه ته سوي نه ستا مور او پلار نه او ته چېرته پټ شوی وي که نه ته کټ کې ناست وې زه ودو وده وې په دې چغو راپاسېدې نه زه را پاسېدم بیا ستاسو نوم دی بچې زما محمد شاهد شاید ته هم دلته اوسېږي زه دلته بر اوسېږم او دینه د عبدالرحمن ستاسو دا زما ورور د بچپن مرګلی مې دا څه چل شوی و ته چې خبر شوې څنګه خبر شوې بیا او د شپې مردان نه رالم او سار را پسې مرګلی رالی کور ته چې عبدالرحمن وفات شوی دی او ډېر ظلم شو د کور نه رال په منډه رالم ټول پینو کې سر پراته مور یې وه ښځې وه عبدالرحمن ډېر ظلم ورسره شوی و بچي دغه ټیم ودو بچي دغه ټیم ودو وه د شپې بیا ګاونډیانو ته اړولي پوه شو دوه بچي دي دا سره په دې یو کمره کې په دې یو کمره کې ورسره مور به د بار سملاسله او ښځه او خاوند په خپله کمره کې او بچي هم دننه بچي هم دننه لکه پاتې شوي و که پرېښي بچ شوي دي ادي بچ شوي هغه هم وجل خو ادي بچ شوي د علاقې څه خلکو نه مونږ اورېدل چې دی د زنانه چې کوم د مشره د دې دا ډېډ باډي هم چېرته غورځول دا بورې کې اچولې او بوګنۍ ته وړې وه خو هلته پسې رڼا شوې ده او خلک پرې راغلي نو بس هلته یې پرېښې وه څه بورې مورې کې بند کړی و کوم داسې دا که چېرته رڼا شوې پې نه وې دا درې واڼه وې بورې کې وړلې هلته لړه کول درې واڼه د بوډنۍ کې غورځول بوګنۍ کې غورځول تا خو دیو کتل که نه ما تصویرونه وکتل دي خو یې په پړي شانتې پهله پړي مې ورته اچولي لال کړي هم دي په تبرګو هم والي زه اوس کوسماټم ته هم تللی هر څه ما په خپل لیدلي دلته پولیس راله لایسو پولیس هم راله سی چو صاحب هم راله ډي اس پي صاحب هم راله موږ یې ښه هر څه وکړو موږ به د هغې نه ریکویسټ موږ ته کوو چې موږ ته انصاف میلاو شي اس پي اپریشن صاحب ته اس پي صاحب ته وزیر اعلی صاحب ته شاید ته وې چې لکه مطلب دا ستا د بچپن ورګری و که نه داسې چا سره څه جنګ جګړه هېڅ مسئله نه وه چا سره نه چا څه ذاتیاتو سار به خپل کار لتلو د رنګ د جمعې د ورځې چوټي بیا وه نو بس ما زه به راووتو چکر مکر به مو واپس برالو سار بدلو ماښام او چې سر دا بیګا چې کومه دا دردناکه پیښه شوې ده د مور زوی او انګور چې پکې مړه دي دې کې اوسه پورې پولیس ته څه مطلب داسې شواهد ملو شوي دي چې ملزمانو ته پولیس ورسي بسم الله الرحمن الرحیم د الف خان کلی شمال غاړه کورنو کې انتهایی دردناکه اندوخناکه او صفاکانه د قتل وقوع شوی د جبای کې درې کسان وژل شوي یو د خاندان سربراه عبدالرحمن دغه مور او دغه کور والا انتهایی په بې دردۍ سره په چاړو چاقوانو او لګي داسې چې تبر استعمال هم شوی دی صفاکانه طریقې سره دا وژل شوي دي دا د شپې تقریبا د اخیری پهر کې دا وژل شوي دي نو پولیس په مختلفو زاویو سره خپل تفتیش شروع کړی دی چې هغه سی سی ټي وي فوټیج لپاره هم درې ټیمان د کمانډ سینټر ډایرکشن دی هغه تشکیل کړی دي لګیا دي خپل سی سی ټي وي فوټیج انټری ایگزیکټ د علاقې چې کوم دی هغه کلیکټ کوي دینه علاوه چې کوم داسې مشکوک نمبرات وغیرہ دي پاغه هم ټیکنیکلی کار شروع دي لوکل انټیلیجنس باندې هم کار شروع دي فلحال تفتیش روان دي او امید ساتو ان شاء الله چې موږ بزر تر اصل قاتلانو نظر ځان ورسو درې ټیمونه چې کوم دي سر دي په کومو خطوط باندې تفتیش کوي لکه مطلب څه کې دي شي دا خو یو داسې دی چې زموږ پرایورټي خو دغه د سی سی ټي فوټیج دی چې د شپې وخت ته پته چې دغه نه وي مومنت بالکل نه وي او
کرایم سین نه دا لګي چې دا د شپې په اخیری پهر کې دا وقوع شوی اخیری پهر کې کلی کا انټری کې کا ایگزیټ کې ظاهره خبره همدغه غرضیان خلک بکې نو یو خدا دې چې درې طرف ته لارو کیمرا غلي دی کلی د هغه سی سی ټي وي فوټیج هم کلټ کیږي بل چې کوم نمبرات داسې مشکوک نمبرات دي د خاندان دي یا خاندان نه علاوه هټ کر دي داسې آس پاس هغه نمبرات هم کلیکټ شو پغه هم ټیکنیکلی کار زموږ روان دي اوس پورې مطلب صدا سے سی سی ټي وي کیمرې کو سره ریکارډینګ راغلي دي چې دا کسان په څومره وو او په سکه راغلي نه فلحال داسې نه شواهد ملاو شوي نه د هیومن انټيليجنس په تر باندې د انفارمیشن کلیکټ شوی چې څو کسانو اوسکه راغلي او نه فلحال د سی سی ټي وي فوټیج مو تر کوته شوی دي تاسو چې دونه وخت پولیس کې تیر کو دي دونه بے دردۍ سره کم خلک وجل کولی شي دا خو زیات تر هغه خلک کوي یو خو آیس اډیکټ چې انتهایی بے دردۍ سره کې هغه احساس کم ترې او کې مبتلا وي او هغه زیات تر خپل کسان کوي خو خپل کسانو خو نه کې د یو بل ارور دی محمود هغه هم نا خبر او د دې وکوینه او غم خبر ورته په کلی 400 کې ملاو شو 400 کې اوسو کې دلته رالو دغه مدیریت کې ریپورت هم دغه شلو بل زیات تر داسې کیږي چې د عزت خبره تر راشي نو پولیس په مختلفو زاویو سره لګیا دي ان شاء الله تر ضرب ورسو اصل کسانو ته موسی خان دا کم عبدالرحمن چې کم دستا خو ها جی د سره چې کم د الاله شوی د استا خور وا ها جی د سره تاسو خبره ترې شوی وي چې د سره جنگ جګړه خو بنو کړي یاره بس تاسو خو دې کلی تر هغه معلومات بيخي جنگ جګړه چا سره ډېر کړي نه دا نه وخت ها جی او کلی ته تاسو راغلي تاسو کې معلومات کې هیڅ چا سره نه بدی نه سبل سب مې به دردې سره کتل شو مونږ ته تلوش فراو او چې موږ کتنو بس د قتل نو یار نو بس اسه دونه بے دردی لکه مطلب دا خو عام جنگ جګړم نشي کېدی اغلام نشي کېدی سره ډیر سوخت ني یاره جی فلسطین کې دا مړو شو هغه اسرائیلیانو هم دم ظلم نه کړي سم را چې دای سره سارماو کا ته کم بے دردی سره دی پراتو کنه جی بس ظالمان دی او سی پی او سے پروژه کم دی ادم پسې تر راول پنډای ته چې د دان لري نه ملزم ګیرولی شي وشتي شنو بیا خو د ملزم مونږ لرا کولې شي مونږ کور کې خو تاسو سيزونو کتل څه کم شته سوړي دي نه جی نه یو موبایل نشته دی کم چې دا ذاتی موبایل دی پرسنل کنه هغه موبایل وسره نشته دی او بقایا نور ارسه په پورا پراته دا خو دلته چا سره جګړه نه وشي جی بيخي جنگ جګړه نه ده شي ګرانو کتونکو تاسو د پولیس خبره مورې دي کم متاثر فیملی چې کم دا د دې خبره مورې دي ډیره زیاته دردناک پیښه ده الله دې او کې چې ملزمان معلوم شي ځکه چې دا د پولیس د پاره څنګه چې دی مطالبه وکړه یو چیلنج دی چې ډیر بے دردۍ سره خلک موجلی شي وي دي بیا د دې نه د دې ډیډ باډیز چې کم دی هغه په بوره کې بند کړي دي بیا بډنه ته دغه د غرزولو کوشش هم کړي دي او هغه کسانو چې ځان سره کم توبرونه او کم چړې روړې وي نو هغه ځان سره واپس هم وړي دي ګورو چې د پولیس دا زی په زی چې کم ناکبندیانی وي چې دا په کار د چې کم افسران دي کم ذمہ داران دي چې دا تاسو کی چې اسه خو څوک ځان سره یو چاکوم نشي ګرځولې بیا درې کسان سره د چړو چاکوانو او تبرونو رامل دلته دا واردات چې کم دی دا باندې بم ګنټه نیمه لګېدلی وې د ډیډ باډیز غرزولو کوشش هم کولو نو دا یو سوال دی چې په دغه ټیم کې د ازې په ځای چې ناکبندیانې لګېدلی دا پولیس کم ځای